يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هغه کسونه چې ایمون راوړی دی توسې د پوره حلال نه دي چې ښځې په زور سره په میراث کې واخلئ او په دې غرض دوی مه منع کوئ مه تنګوئ چې توسې د دوی نه د هغې مول نه څه برخه بیرته واخلئ چې توسې دوی ته ور کړی و مګر دا چې دوی ښکاره بدکاري وکړي نو بیا یې تنګولی شئ او دوی سره په ښه طریقه ګذران کوئ نو که دوی توسې خوښ نه وي نو کیدای شي چې توسې به یو شی بد ګڼئ او الله تعالی به په هغه کې ډېر زیات خیر ایښی وي. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. او کچر توسې غوړئ چې د یوې ښځې په زوی بله ښځه بدله راولئ او توسې په دوی کې یوې ته ډېر مولونه ورکړې وي نو د هغه مول نه هېڅ شی هم مه واخلئ. آیا توسې به هغه مول واخلئ په بهتان لګولې سره او په ښکاره ګناه سره؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. او توسې به هغه مول څنګه واپس واخلئ حال دا چې په تحقیق سره توسې د یو بل سره یو ځای شوي یئ او هغې ښځې د توسې نه ډېره پخه واده واخیستې ده او توسې